ډیرو کسانو مونږ د دې په باره کې تپوس وکړ چې د کوم مولوي نور الدین آغا صاحب دی، هغې چونکې یو سید شنواري نوم صحافي دی، هغې له انټرویو ورکړې ده. په هغه انټرویو کې هغې دوه درې خبرې داسې کړي دي چې موږ ته خلکو ډېر زیات ووایي چې د دې په باره کې تاسو هم یو څو خبرې وکړئ چې دا خبره څنګه ده او دا واقعه څنګه شوې ده. نو دا سید شنواري نوم یو صحافي دی او هغه د نور الدین آغا صاحب چې کوم دی د هغه نه یو انټرویو کړې ده. نو په هغې کې خو یو تپوس لومبې دا کړی دی د هغه د حضرت مولانا حامد الحق صاحب شهید رحمت الله علیه په باره کې چې آیا لکه د ده په باره کې ته څه وی او صحافي ته دا تپوس هم کړی دی، داسې ورته ویلي چې چونکې دی به اول به کوم ځای کې په افغانستان کې چېرته حمله وشوه نو دی به وایي چې دا زمونږ شاګردان دي او په هغې به فخر محسوسو. نو د هغې په جواب کې چې آغا صاحب کوم جواب ورکړی دی نو هغه داسې الفاظ استعمال کړي وو چې یاره دا اور څوک په خپله ولګوي نو دا اور یو ورځ د ده کور ته په خپله هم راورسي. نو نن هغه اور دقه ځای ته حقانیې ته هم راورسېده. نو په هغې باندې د علمي حلقو چې څومره علما کرام وو هغې ډېر زیات د ناراضګۍ اظهار کړی و، د خفګان اظهار یې کړی و چې یاره آغا صاحب ته داسې نه کول پکار، داسې بیان وله نه ورکول پکار، چونکې دا یو غټه سانحه وه او چونکې د دې نه مخکې د مولانا حامد الحق صاحب شهید رحمت الله علیه والد صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه هم شهید شوی و، هغه هم چا شهید کړی. نو دې وخت کې دا بیان کم از کم نه ورکول پکار. او دویمه خبره د هغې نه تپوس دا کړی چې آیا تا چېرته سندرې یا غزلې وغیره اورېدلي دي که نه دي. نو هغه هم د هغې په باره کې مغه ورته ویلي او څوک یې یاد کړي چې د پلانکي دا غزل دی یا سندره ده دا ما اورېدلې ده او داسې. نو د هغې نه هم خلکو دا تعبیر کړی دی چې یاره دا عالم دی او آغا صاحب چې دی نو دی سندرې اوري او دا قسمه خبرې شروع کړی په سوشل میډیا باندې. نو خلکو موږ ته ډېر زیات دغه کلیپونه هم رالیږلي وو او چونکې د دې چې وضاحت یې هغه کس په خپله کولی شي، چا چې دا خبرې کړي نو د هغه نه بهترین وضاحت نور څوک نشي کولی. او آغا صاحب څه وړوکی سړی نه دی نو د هغې هغه په خپله باندې وضاحت کړی دی او هغه چې دی نو باقاعده بیا یو بیان جاری کړی دی او هغې کې باقاعده وضاحت سره او صراحت سره دا ویلي دي چې زه حضرت مولانا حامد الحق صاحب شهید رحمت الله علیه هغه ته زه شهید ویم او چې کومه د شهادت دپاره کومه مرتبه ده او زه بالکل د هغې امید ساتم. باقاعده هغه وضاحت سره د هغې هغه خپل بیان موجود دی، د هغې وضاحت هغې په خپله کړی دی. دویمه خبره چې وه نو هغې پکې یو خبره دا هم کړې وه چې چونکې ته سندرې او غزلې اورې که نه نو د هغې وضاحت هم کړی دی. هغه وایي چې زه که چېرې فرض که په یو بس کې روان یم او هغه عوامي بس دی، په هغې کې نور هم د دنیا سورلی ناستې دي او زه هم پکې ناست یم او هغې کې څوک یو هغه بس والا چې دی نو هغه یو سندره لګولې یا یو غزل یې لګولې دی نو هغه ته که زه هم ویم او زما په خوله باندې هغه بند نه کړي نو دغه ټایم کې خو لازمي خبره ده چې سړی خامخا واوري. یا سړی په یو محله باندې تیریږي یا په یو مجلس کې ناست دی او هغې سره اخوا چرته ګانې او سندرې لګېدلي دي نو هغه خامخا د ده غوږونو ته رارسي. نو هغه وایي چې ما داسې صراحت سره نه دي ویلي چې زه سندرې او غزلې اورم، نو صرف ما دومره ویلي چې سړی یو مجلس کې داسې ناست دي او هغې سره خوا کې چېرته سندرې غزلې لګېدلي یا په بس کې یا په ګاډي کې سړی ځي نو دا سندرې او دغه څیزونه سړی غوږونو ته راشي او واوري نو دکه شوي دي او داسې چېرته ما په خپله چې دی نو دا خو د ګناه کار دی او ګناه ته خلکو باقاعده دا ویلي چې دا سندرې او ګانې اورېدل جایز دي ځکه چې آغا صاحب ویلي چې زه م اورم نو باقاعده هغې دا ویلي دي چې دا یو ګناه ده او یو حرام کار دی او یو حرام کار ته سړی جایز ویل نو خو سړی کفر ته رسوي. نو هغې په خپله د هغې وضاحت کړی دی او ښه بهترین وضاحت یې کړی دی. او بیا چې دی نو په هغې کې په دې باندې مخکې نه دا تنقید هم چلېده چې چونکې دی وایي چې یاره زما د عمران خان دا پلانکې کار خوښ دی نو هغې کې دی ویډیو کې هغې دا وضاحت هم کړی دی چې زما د مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه نه ما 2 څیزونه زده کړي دي او یو څیز چې کوم دی نو هغه ما د عمران خان نه هم زده کړی دی. نو د مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه په باره کې فرمایي چې هغې چا سره اختلاف کوي او چا سره مخالفت سیاسي راشي نو کم از کم د هغې د کور زنانه هغه د هغه کس پورې د هغه پورې او د هغه کور والی یا د هغه د کور زنانه یا د هغه د کور خلک هغه بالکل هرګز نه ټارګټ کوي او هغې پسې سپکې خبرې هم نه کوي، د هغې په باره کې په میډیا باندې بالکل خبرې نه کوي او دا د غټ ضرب والي سړي کار دی او دا د چا چې ښه تربیت شوي دا د هغه کار دی
او کم چې په دنیا کې بهترین سړی څوک ګوري نو د هغه به دا صفتي چې دی به د چا په کور والا پسې خبرې نه کوي، د چا په زنانو پسې، د چا په لوڼو پسې، او د هغه د وجې نه به د هغه کور والا پسې خبرې نه کوي. نو وایي چې زما د مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه نه دا یو خبره زده کړې. دویمه خبره مې ته وي دا زده کړې ده چې کله هغه پسې مخالفین خبرې کوي نو چونکې ده پسې په دې دوران کې ډېر زیاتو خلکو خبرې اترې وکړې، ویډیوګانې ورپسې جوړې کړې او ډېرې زیاتې بدې ردې ورپسې وې د حامد الحق صاحب شهید رحمت الله علیه په باره کې او د غزل او د غانې د اورېدو په باره کې. نو هغوی وایي که ما پسې څوک خبرې کوي نو دا چل ما د مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه نه زده کړی دی چې زه که هغه پسې هر څومره خلک خبرې کوي خو هغه جواب نه ورکوي، بس هر څوک ورپسې خبرې کوي خو هغه جواب مناسب نه ګڼي او جواب ولا نه ورکوي. نو دا ما زده کړي دي د مولانا فضل الرحمن صاحب نه. نو هغې د هغه خپلو خبرو وضاحت کړی دی او څوک چې د خپلو خبرو په خپله وضاحت وکړي نو بیا ظاهري خبره چې په هغې کې بیا مخکې خلکو ته د خبرو کولو گنجایش نه پاتې کېږي. خو په دې کې زه یو اخري خبره تاسو ته دا کومه چې څومره علما کرام دي او څومره دینداره طبقې والا خلک دي، داسې موږ مخکې یو کس موږ ته یو دغه رالیږلی و د حافظ احمد په نوم باندې په اردو باندې هغه دغه کوي پوډکاسټ یې کوي. نو کله چې علما کرام یا دینی طبقې والا څومره خلک دي دا چېرته داسې پوډکاسټ یا انټرویو ته لاړ شي نو دا انټرویو والا چې کوي که چینل والا یې کار څه دي ته صرف هغه ځایونه کټ کوي چې کوم هغه هغې ته پته ده چې دا وایرل کیدی شي او دا به وایرل شي او موږ ته به د هغې پیده راورسي. نو تاسو چې ځئ نو یو خو دا دی چې هغې سره دا خبره کول اول خو تلل نه دي پکار، داسې چینلو ته او داسې خلکو له انټرویو نه ده پکار. لکه دا آغا صاحب نه چې دا کوم انټرویو کړې ده داسې انټرویو ورکول نه دي پکار. او بیا که سړی داسې انټرویو ورکوي هم نو ورته ووایي چې بی لکه زه چې کومه انټرویو در کوم دی کې به کټ کوټ نه کوې، دا به ټوله صفحه ته اپلوډ کوې، څه خبره چې زما نه تپوس کړي دکه شان یا به اول ما ته ښیې چې ما کنفرم کړه بیا به ته اپلوډ کې او یا به ته بیا نشر کې. نو اول خو د دینداره طبقو والا هلته کې چونکې هغې داسې سوال وکړي د هغې سره بل جواب یو ځای کړي، ایډیټنګ پکې وکړي، کټ کوټي کړي، نو هغه خبره چې هغه متنازعه کړي د دې وجې نه چې زمونږ ویوز راشي او زمونږ دا ریټنګ چې دي دا اوچت شي. نو دیندارې طبقې له دقه هم یو خیال ساتل پکار چې داسې پوډکاسټو له داسې انټرویو له نه دي تلل پکار چې په هغې کې هغه د دې د بدنامۍ سبب جوړ شي او بیا د هغې نه بعد بیا دې ته دا ضرورت مخې ته راشي چې دې د هغې وضاحت وکړي چې یاره دا خبره داسې نه وه او دا خبره داسې وه. نو د دې یو خیال دې ساتل پکار دي.